أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د یهودیانو عیسایانو مختلفې دعوې مخکې ذکر شوې چې یو په هغې کې دا هم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. یهودیانو ویل چې د یهودیانو نه علاوه بله ډله به جنت ته نه داخلیږي، او عیسایانو ویل چې د عیسایانو نه علاوه بله ډله به جنت ته نه داخلیږي. او کله به داسې ویل کونو هودا او نصارى تهتدو. یهودیانو خلقو ته دعوت ورکو چې یهودیان شي نو سمه لار به درته ملو شي د هدایت، او عیسایانو به خلقو ته دعوت ورکو چې تاسو عیسایت قبول کې نو تاسو به په سمه لار باندې روان شي. او بیا به د ټولو خلقو د خپل عقیدې او د دین نسبت کو حضرت ابراهیم علیه السلام ته، چې حضرت ابراهیم علیه السلام د دین یهودیت قبلولو وصیت کړی دی یا د دین عیسایت قبلولو وصیت کړی دی. او مشرکانو ځان له دعوه کوله چې موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. هغې ټولو باندې مخکې الله پاک رد کړی، اوس یو ځل بیا په دې باندې رد کوي چې ستاسو دا دعوه ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د هغې اولاد در اولاد، نسل در نسل څومره پیغمبران علیهم السلام دنیا ته راغلي دي، نو ای یهودیانو ستاسو دا خیال دی چې هغه یهودیانو، او ای عیسایانو ستاسو دا خیال دی چې هغه عیسایانو. نو الله پاک خو په دې باندې سوره آل عمران کې رد کړی دی، ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم علیه السلام نه یهودی او نه عیسائی. نو الله پاک د هغې رد کړی دی چې یهودیت او عیسایت دین دا خو ډېر وروستو شروع شوي دي. د حضرت ابراهیم علیه السلام نه 1500 کاله وروستو تورات کتاب نازل شوی دی، او د هغې نه پس یهودیت مذهب شروع شوی دی. او د حضرت ابراهیم علیه السلام نه 3.5 کاله وروستو انجیل کتاب نازل شوی دی، او د هغې نه پس عیسایت دین شروع شوی دی. نو بیا وایي تاسو څنګه دا دعوه کوئ چې حضرت ابراهیم علیه السلام یهودي یا هغه عیسائی. او بل ځکه الله پاک فرمای ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم علیه السلام یهودی او عیسائی نو. او بل ځای فرمای وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، چې تورات او انجیل کتابونه دا د حضرت ابراهیم علیه السلام نه ډېر وروستو نازل شوي دي،
نو بیا تاسو څنګه دعوه کوئ د یهودیت او د عیسایت نسبت حضرت ابراهیم علیه السلام ته کوئ؟ نو تاسو ووایئ چې تاسو ښه پوهیږئ او که الله پاک ښه پوهیږي. دا د دې یهودیانو او عیسایانو نه تپوس شو. نو دا خو یې ویلی نه شو چې موږ ښه پوهیږو، او دایم ونه ویل چې د الله خبره صحیح ده، هغه خپله دعوی بیا هم کوله. نو معلومه شوله چې د الله پاک خبره صحیح ده او د یهودیانو د عیسایانو د مشرکانو دعوا هغه باطل ده، هغه بې بنیاد ده او هغه خالص دروغ دي. او دې ته هم دا پته وه چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه عیسائی و. دا خبرې ټولې په تورات کتاب کې، په انجیل کتابونو کې د ابراهیم علیه السلام د توحید عقیده ذکر وه، خو بیا هم دوی به دغه خپلې غلطې دعوې کولې خلقو ته د دوکې ورکولو دپاره. او بیا د نبی علیه السلام متعلق علامات او صفات دا په تورات او انجیل کتابونو کې ذکر و. دا شهادت او گواهی د دې په کتابونو کې موجود و او دی کتلې وه، دی لوستلې وه، ورته معلومه وه، لیکن هغه شهادت او گواهی به دوی پټوله. نو چې څوک حق او سچ گواهی پټوي د ده نه زیات ظالم بل کس نشته دی. او آخري آیت مبارک کې بیا یو ځل د دغې نیکانو د دغې پیغمبرانو علیهم السلام الله ذکر کړی دی چې دغه ډله خو د دنیا نه تیره شوله، څوک د مرګ په لار باندې رخصت شو او حضرت عیسی علیه السلام الله پاک آسمان ته ژوندی وخیجو. قیامت ته نږدې به بیا د ځمکې ته رالیږي چې دا به د قیامت په علاماتو کې یو لوی علامت وي او د دجال فتنه به د حضرت عیسی علیه السلام په مبارکو لاسو ختمیږي. دجال به قتل کوي. نو حضرت عیسی علیه السلام الله پاک اسمانون ته ژوندی وخیجو او چې کله ځمکې ته راشي نو 40 کاله په دې ځمکه باندې حکومت کوي او بیا به د هغې نه پس وفات کیږي. او د وفات نه پس د نبی علیه السلام د روضې مبارکې په خوا کې چې کوم ځای خالی دی په هغې کې به دفن کیږي. نو د هغې عمل د هغې دپاره دی او ستاسو عملونه ستاسو دپاره دي، او تاسو نه به د هغې د اعمالو باره کې څوک تپوس نه کوي چې د هغې اعمال څنګه و یا د هغې په اعمالو باندې تاسو ته به نجات او خلاصی نه میلاویږي. ام تقولون آیا وایه تاسو ای یهودیانو ای عیسایانو ان ابراهیم بشک حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق او حضرت اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام چې دا دواړه رونه دي او دا دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن دي او دواړه پیغمبران هم دي. و یعقوب او حضرت یعقوب علیه السلام چې دا د حضرت اسحاق علیه السلام زوی دی، د حضرت اسماعیل علیه السلام وراره دی او د ابراهیم علیه السلام وصی دی. والاسباط او د دې اولاد در اولاد چې د انبیاء علیهم السلام سلسله پکې الله پاک شروع کړې وه. کانو هودن آیا تاسو وایئ چې هغې یهودیانو او نصارا یا هغې عیسایانو؟ ستاسو دا دعوه ده. قل نو ته ورته ووایه اانتم اعلمو آیا تاسو ښه پوهیږئ ام الله که الله پاک ښه پوهیږي؟ نو الله پاک خو فرمایي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه عیسائی وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده. تورات انجیل کتابونه د هغه نه ډېر وروسته نازل شوي دي. نو ستاسو ووایئ چې تاسو ښه پوهیږئ او که الله پاک ښه پوهیږي. د دې جواب یې ونه کړی شو. ومن اظلمو او نشته دی زیات ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې هغه پټوي گواهی عنده چې د ده سره ده. شهادت او گواهی د دې په آسماني کتابونو کې موجود ده چې ابراهیم علیه السلام او دغه پیغمبران د یهودیان او عیسایان نو، او دغه شان د نبی علیه السلام متعلق علامات او صفات د هغې په تورات او انجیل کتابونو کې ذکر و. نو دا شهادت او گواهیم د دې سره وه، و چې چا به ترې تپوس وکړو نو دوی به ویل نه دا علامات په تورات کتاب کې نشته دی، چې کوم علامات په نبی علیه السلام کې موجود دی هغه گواهي به یې پټوله. ومن اظلمو نشته دی زیات ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې پټوي گواهي عنده چې د ده سره ده من الله د الله پاک د طرف نه. گواهی پټول دې ته ظلم او زیاتې ویلې. دا کسو
د ټولو نه زیات ظالم دی. وما الله بغافل او الله پاک نه خبره نه دی عما تعملون د هغې کارونو نه چې تاسو یې کوئ. دا تاسو چې کومه ګواهي پټوئ، دا کومې غلطې او بې بنیاده دعوې کوئ د انبیا علیهم السلام باره کې او هغې ته د یهودیت او د عیسایت نسبت کوئ، د دې نه الله پاک خبردار دی. تلک امة دا ډله د پیغمبرانو وه چې تیره شوه، قد خلت یقینا تیره شوې ده، لها د دې ډلې دپاره ما کسبت بدلا د هغې عملونو ده چې دوی کسب کړي دي، ولکم او ستاسو دپاره شته دی ما کسبتم بدلا د هغې عملونو چې تاسو کسب کړي دي. ولا تسألون او ستاسو نه به تپوس نه کیږي عما د هغې کارونو باره کې کانو یعملون چې دی کم عمل کو. دا کومه ډله تیره شوې ده او دی به ویل چې زمونږ پلاران او نیکونه نیکان تیر شوي دي، هغې به زمونږ سفارش او شفاعت کوي. نو ستاسو دپاره ستاسو عمل د هغې دپاره د هغې عمل چې ایمان تاسو کې نشته دی، نو د هغې پیغمبرانو رشته او نسب او خاندان تاسو ته فایده نشي درکولی. ام تقولون ان ابراهیم آیا وایه تاسو چې بېشکه ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیه السلام و یعقوب او حضرت یعقوب علیه السلام والاسباط او د هغې اولاد کانو هودن او نصارا هغې یهودیانو یا هغې عیسایانو څنګه چې ستاسو دعوه ده. قل ورته ووایه اانتم اعلمو آیا تاسو ښه پوهیږئ ام الله که الله پاک ښه پوهیږي. ومن ازلمو نشته دی زیات ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې هغه پټوي ګواهي عنده چې د ده سره وي من الله د الله پاک د طرفه. وما الله بغافل الله پاک نه خبره نه دی عما تعملون د هغې کارونو نه چې تاسو یې کوئ. تلک امة دا یوه ډله د پیغمبرانو وه قد خلت یقینا تیره شوې ده لها ما کسبت د دې ډلې دپاره بدله د هغې عملونو چې دی کسب کړي دي، ولکم او ستاسو دپاره ما کسبتم بدله د هغې عملونه چې تاسو کسب کړي دي. ولا تسألون او ستاسو نه به تپوس نه کیږي عما کانو یعملون د هغې عملونو باره کې چې هغې کول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا وغواړئ. الله پاک د هغې مظلومو مسلمانانو مجاهدینو سره پوره خپل امداد شامل حال وګرځئ. دغه مجاهدینو ته الله پاک تاریخي فتح او کامیابی ورکړي او الله پاک د هغې دشمنانو ته تاریخي شکست او عبرتناک شکست ورته ورکړي او په هغې باندې الله پاک خپل قهر او غضب نازل کړي او مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ وساتي. الله پاک د دغې مجاهدینو حوصلې بلندې کړي، د جهاد په میدان کې د هغې قدمونه مضبوط کړي. د دشمن په مقابله کې الله پاک هغې ته د مقابلې کولو توفیق او استقامت نصیب وګرځي او الله پاک د هغې د دشمنانو چې څومره اتحادیان دي د یهودیانو د اسرائیلو په هر شکل کې دي، الله پاک د هغې دغه اتحاد په بې اتفاقۍ باندې بدل کړي او د یو بل نه په نفرت باندې الله پاک بدل کړي، په خپل منځ کې یو بل سره په جنگ باندې کړي او الله پاک مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ وساتي. څومره مسلمانان په دغه جهاد کې شهیدان شوي دي، د هغې ظالمانو په بمبارو کې شهیدان شوي دي، الله پاک د هغې د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي. څومره کسان پکې زخمیان دي، الله پاک هغې ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي
مسجد اقصا قبله اول الله پاک د يهوديانو د اسرائیلو او د هغې د اتحادیانو د قبضې او د تسلط نه آزاد کړي او دغه مسجد اقصا او قبله اول د مسلمانانو په قبضه کې مستقل طور باندې راولي. د دغې مجاهدینو دپاره الله پاک څومره خلق اواز اوچتوي، د هغې دپاره دعاګانې غواړي، د هغې په حق کې د خیر او د برکت دعاګانې غواړي، د هغې د فتح او د کامیابۍ دعاګانې غواړي، هغې سره مالی جانی امداد او تعاون کوي. الله پاک د ټولو دا تعاون په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او ټولو ته الله پاک دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.